یو ځل یې خپل زوی ته نصیحت کولو نو ورته فرمایل ای زویه کم کس چې د بد سړي دوست جوړیږي هغو ته چرته سلامتیا نه میلاویږي. څوک چې بد ځای ته ځي هغه انسان بدنامیږي او څوک چې د ژبې حفاظت نه کوي هغه انسان پښیمانه کیږي. دغه رنګې حضرت یحیی بن اقسم رحمه الله فرمایي د کم سړي کلام چې صحیح شي د هغې اثرات د هغه په اعمالو باندې ظاهریږي او د چا چې کلام فاسدیږي د هغې اثرات د هغه په اعمالو باندې ظاهریږي. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. ډېر محترم ورونو، نن به زه تاسو ته د لقمان حکیم صاحب درې داسې خبرې ښیم چې هغه بالکل ملغلرې دي، ځان سره د لیکلو خبرې دي، او که پر دریو خبرو باندې موږ او تاسو عمل وکړلو همیشه دپاره به موږ او تاسو د سکون، د راحت او د اطمینان والا زندگی تیرو. او که په درو خبرو کې په یو خبرې باندې موږ عمل ونه کړو همیشه دپاره به موږ د مصیبتونو، تکلیفونو او دغه رنګې چې کوم دي پریشانو سره مخامخ یو. هغه کمې خبرې دي. حضرت لقمان حکیم صاحب یو ځل یې خپل زوی ته نصیحت کولو نو ورته فرمایل ای زویه کم کس چې د بد سړي دوست جوړیږي هغو ته چرته سلامتیا نه میلاویږي. څوک چې بد ځای ته ځي هغه انسان بدنامیږي او څوک چې د ژبې حفاظت نه کوي هغه انسان پښیمانه کیږي. دغه رنګې حضرت یحیی بن اقسم رحمه الله فرمایي د کم سړي کلام چې صحیح شي د هغې اثرات د هغه په اعمالو باندې ظاهریږي او د چا چې کلام فاسدیږي د هغې اثرات د هغه په اعمالو باندې ظاهریږي. ولې لکل مجلس اثر، د هر یو مجلس ځان له اثر وي. که د نیکانو خلکو سره کېناستې الله به درنه نیک ساز کړي، او که د پجارو فساقو بدانو خلکو سره کېناستې، بېدینه خلکو سره کېناستې بېدینه کس به درنه ساز شي. د نیکانو د مجلس څومره اثر دی. پرون مې یو کتاب کته په هغې کې د زازان د یو سندرغاړي یو ډېره عجیبه واقعه چې کوم دی لیکلې وه. زازان ته الله ډېر خوبصورت آواز ورکړی وه. زرګونه خلکه به د هغو ګانې اورېدلو ته راغلي وو. هغه چې به کله سندرې ویلې خلکه به ورته ګیر چاپېره ناست وو، خلکو له به عجیبه خوند ورکولو. یو ځل زازان ته خلک راغونډ شوي دي، سندره ورته وایي. په دې کې حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه په دې لار باندې تېرېده. نو هغوی لږ شان ایثار شول او ځان سره ده وویل څه ښایسته اواز دی، خو کاش چې دا اواز د قرآن مجید د تلاوت دپاره استعمال شوی وي. دوی مبارک په سر باندې څادر راواړولو او داسې تېر شو، لاړو تېنه. کله چې دوی لږ شان پناه شول زازان خلکو ته وی دا کس څوک و چې دلته کې ودرېده؟ خلکو ورته وی دا حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دی. وی د ځان سره دا او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د هغوی چې کوم دی صحابي دی. وی د ځان سره دا پټ پټ څه خبرې وکړې؟ خلکو ورته وی د ځان سره دا ویلی چې څه ښایسته اواز ورته الله ورکړی دی، خو کاش چې د اواز د قرآن مجید د تلاوت دپاره استعمال شوی وي. زازان چې دا خبره واورېده دې په هیبت کې راغلو. ناګهانه هغه شپېلۍ اوچته کړه او ځمکه یې رابروله، هغه یې ماته کړله او ناګهانه په منډو باندې سر شو، تر دې چې حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه یې رالاندې کړلو. چې کله هغې مبارک ته مخامخ شو نو زازان ناګهانه په ژړا شو. د کې حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د خپلې سینې ته راجوخ کړو او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ورسره هم په ژړا شو. دواړه حضرات په ژړا شول. بیا ورته حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وی زه به د ستا سره مینه ولې نه کوم چې د ستا سره رب العالمین مینه کوي. هغه زازانو چې هغه بیا علم هم وکړلو تر دې پورې تر دې حده پورې ورسېده چې هغه نه خلکو امام ساز کو، خپل امام مقرر کو او بیا ډېر احادیث مبارکه زازان د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نه روایت کړي دي.
لکل مجلس اثر د هر یو مجلس ځان له اثر وي. ولې چې یو نیک انسان عبدالله بن مسعود رضی الله عنه خو په دې لار باندې صرف تیر شو، د هغې اثر دومره چې ځان په هیبت کې راغله او د خپلو سندرو ویلو نه توبه وویستله. که موږ او تاسو د دې نیکانو اولیاو د بزرګانو خلکو خواته ځو، د دې علماو خواته ځو، نو د دې علماو اثرات به لازما په موږ باندې کیږي. بهر کې زموږ چې کومه موضوع وه نو هغه د لقمان حکیم صاحب دغه درې نصیحتي خبرې وې چې درې خبرې ځان سره د لیکلو چې کوم دې خبرې دي. یو خبره پکې دا وه چې کوم انسان د بد سړي دوست جوړیږي که نه هغه ته هېڅکله سلامتیا نه میلاویږي. دویمه خبره ورته دا کړې وه چې کوم انسان بد ځای ته ځي هغه انسان هلته کې بدنامیږي. او دریمه خبره ورته دا کړې وه چې کوم انسان د ژبې حفاظت نه کوي نو هغه همیشه دپاره ستومانه او خپیمانه وي. یقینا چې پر درو خبرو باندې به نن نه پس نه موږ لازما چې کوم دی عمل کوو.